بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نن ټاپک زما د کلاس 10 د بایولوژي نه دی او په دې کې یونټ نمبر 15 دی، مطلب نوې چپټر دی او د دې چپټر نوم دی انهریټنس. د دې انهریټنس ټکی په باره کې به تاسو په کلاس 8 کې چې کله تاسو ساينس وایي نو کېدای شي تاسو د دې باره کې چې اوریدلی یا تاسو ټیچر تاسو ته ویلي چې انهریټنس چې دی ناغه موږ څه ته وایو. خو دا لیکچر چې دا به مونږه د کلاس 10 په لیول باندې کوو چې تاسو د کلاس 10 په لیول په یونټ نمبر 15 کې د انهریټنس چپټر چې دا څنګه ورکړل. خو د انهریټنس د پوهې نه مخکې مونږ به یو بل ټرم چې دی په هغې به ځان پوهږو چې هغه څه ته وایي. نو دا ټکی دی جینیټکس. په کلاس 9 کې چې کله تاسو برانچز اف بایولوژي وایي نو په هغې کې یو برانچ دی چې هغې ته مونږ جینیټکس وایو. د جینیټکس دا کم ټکی چې دی نو په دې کې به مونږ خبره کوو د پلانټس یا په دې کې مونږ خبره کوو د انیملز. اوس تاسو ته وایم چې دا پلانټس او انیملز او د هغې نه علاوه هیومن چې دا مونږ ولې وایو. خو چې کله مونږ د پلانټس د انیملز او د هیومن خبره کوو نو مونږ به راشو اول په سر پیرنټس له. پیرنټس مطلب څه دی؟ لکه مور پلار. او د پیرنټس نه بعد به بیا مونږ سره راځو، په هغې کې یو زموږ سره راځي ډاټر. مونږ زیاتر چې دی مونږ ډاټر ټکی استعمالو په بایولوژي کې، مطلب د نسل لپاره، او یا مونږ چې دی سن ټکی چې دی مونږ استعمالو، مطلب لور او زوی. نو جینیټکس دا ټکی چې دی دا تړلی شوی دی د پیرنټس او د سن سره یا د پیرنټس او د ډاټر سره. مطلب څه دی؟ اکثر به تاسو لیدلي چې اکثر بچي د خپل مور پلار په شان چې دی هغه یو شاني. اکثر داسې وي چې یو ماشوم یې د هغه پوزه یا د هغه سترګې د هغه د سترګو کم کلر چې دی، د هغه د سکین کلر یا د هغه د ویښتو کلر چې دی نو هغه د خپل پلار په شانتي چې دی یي. یا اکثر داسې وي چې یو ماشوم یا یو لور چې دی هغه د خپل مور پلار نه چې دی هغه بیخي بدلوي. که فرض که مونږ انیملز ته راشو نو په انیملز کې زه تاسو ته یو څو اګزامپل لیکم. لکه زه به ولیکمه منکي، یا د دې نه علاوه زموږ سره دی هاوس فلای، یا فرض که زه لیکمه کم پراکس چې زموږ سره کم یو دي. نو اوس په دې کې تاسو وګورئ که فرض که زه د منکي خبره وکړم نو زیاتره شادوګان ته چې کله تاسو ګورئ نو دا د دې ټولو شکل شوبات چې دی هغه تقریبا 90% چې دی هغه یو شان دي. که فرض که هاوس فلای زه تاسو ته د مچ خبره وکړم نو تاسو څونه ژوند وتی دی او تاسو مچ ته سوچ وکړئ د الله پاک چې دا وړوکی شان دی مچ پیدا کړلی نو دا ټول تقریبا چې دي دا یو شان دي. یا مونږ د پراکس خبرو کو، سیندخې خبره مونږ وکړو چې کله مونږ سیندخو ته وګورو نو مونږ ته داسې ښکاري چې دا ټولې سیندخې چې دي دا یو شان دي. چې مونږ په خپلو سترګو باندې یو لیوینګ ارګینزم مونږ اینو او هغه د خپل مور پلار په شانتي طور راوړي یا مکمل د خپل مور پلار په شانتي چې دی یو شاني، یا پکې څه خصوصیت داسې چې هغه د خپل مور پلار په شانتي یو شاني. نو د هغې دپاره مونږ د جینیټکس ټکی چې دی مونږ استعمالو. خو په جینیټکس کې چې دی په اصل کې مونږ دوه څیزونه چې دی مونږ سټډي کوو. یو څیز ته مونږ وایو هیریډیټي او دویمې څیز چې دی هغه مونږ سټډي کوو ویریشن. اوس هیریډي دا ټکی چې دی د دې لپاره مونږ د انهریټنس دا ټکی چې دی هم مونږ استعمالو. لکه دې ته مونږ وایو توارث یا د ویریشن لپاره په پښتو کې مونږ یو ټکی استعمالو چې هغې ته مونږ وایو بدلون. اوس په جینیټکس کې مونږ څه سټډي کوو؟ یو مونږ هیریډیټي سټډي کوو او دویمې څیز چې مونږ سټډي کوو نو هغې ته ویلی کېږي ویریشن. دا ستاسو د کلاس 9 بایولوژي په یونټ نمبر 15 کې انټروډکشن ټو انهریټنس چې دی هغه په دې طریقه ورکړلی. نو کومه هیریډیټي چې دا دې ته موږ توارث وایو، خو د دې مطلب به دا شي چې یو طرف ته چې دی زموږ سره پیرنټس دي او بل طرف ته فرض که زموږ سره ماشومان دي. دا زموږ سره چې دی انیملز هم کېدی شي. که فرض که د ماشوم هوبهو یا د داسې خصوصیات چې دي هغه د دې مور پلار په شانتي چې دی یو شاني، د ده سره سمې خوري، سیمیلیریټي پکې راځي، نو هغې دپاره مونږ د هیریډي یا د دې انهریټنس دا ټکی چې دی مونږ استعمالو. اکثر داسې وشي چې زموږ جسم چې دی په دې کې هیریډي هم راځي او ویریشن هم راځي. ویریشن داسې راځي که فرض که یو انسان دی او هغه میل دی نو دی د خپل مور نه چې دی بدل دی. څنګه بدل دی؟ لکه چې کله هلک پیدا شي نو د اواز چې دی پیړي او د ښځو اواز چې دی هغه نری. بل د ښځو ویښته چې نیچرلي هغه ډېر زیات اوږدېږي. که فرض که د سړي د ویښته ډېر زیات اوږدېږي نو هغه چې دی ډېر ټایم علي.
بل به دا خبره ده چې کله تاسو د یو فیمیل بدن ته تاسو وګورئ یا د یو میل بدن ته وګورئ نو په دې جسم کې هم ډیر زیات فرق دی. بل د که هډوکو ته تاسو وګورئ نو هډوکي چې دی د غټوالي کموالي یا د ورکوټوالي خبره چې دی هغه پکې هم راځي. نو چې کله ډېرې خبرې چې دی هغه د پیرنټس او ډاټر سنز وغیره چې دی هغه یو شاني نو د هغې دپاره مونږ د هیریډیټي کې استعمال او چې کله بدلون راځي مطلب زموږ یو خصوصیت داسې دی چې هغه زموږ د مور پلار نه بدل دی یا انیملز دي چې د هغو خصوصیت د مور پلار نه چې دی بدل دی نو د هغې دپاره چې دی مونږ دا ویریشن دا ټکي چې دی دا مونږ استعمالو. خو چې کله مونږ هیریډیټي سټډي کوو یا مونږ ویریشن سټډي کوو نو دې ته په جمع باندې د بیالوجي یو برانچ دی چې هغې ته ویل کېږي جینیټکس. نو دې ته مونږ دغه جینیټکس چې دی دا ورته وایو. اوس د جینیټکس سټډي کولو دپاره په دې باندې د پوهې دپاره مونږ چېرته ځو؟ مونږ به یو لویه دنیا ده چې هغې ته مونږ وایو سیل. سیل مطلب خلیه. سیل یا خلیه داسې یو عجیبه څیز دی چې مونږ یې نه نو خو دا ځان یو دنیا ده. مونږ جوړ د سیل نه یو. مونږ چې کوم کار کوو دا مونږ د سیل د وجې نه کوو. که سیل د ژوند نه وباسې نو بیا هر څه چې دی هغه بیا ختم دی. دنیا چې دی هغه بیا نشته. هر لیوینګ ارګانیزم چې دی د هغه د جسم که هغه مونږ اینو او که نه اینو د هغه د جسم شروعات چې دی نه هغه د دې سیل نه کېږي. چې سیل نشته نو بیا چې دی وجود نشته. نو په دې سیل کې یو مرکزه وي چې هغې ته مونږ وایو نیوکلیس. بیا د سیلونو قسمونه هم وي خو دا د یو جنرال خبره کومه چې کله مونږ د سیل خبره کوو نو په دې کې یو مرکزی چې هغې ته مونږ وایو نیوکلیس. او په دغه نیوکلیس کې یو څیز موجود دی د اردنبای په شانتي شکل یي چې هغې ته مونږ وایو ډي ان اے. خو چې کله مونږ ځان په دې جینیټکس باندې پوه کوو په هیریډیټي په ویریشن په انهیریټنس باندې مونږ ځان پوه کوو نو مونږ به ځو سیل ته. په سیل کې به ځو نیوکلیس ته او په نیوکلیس کې به مونږ راځو ډي ان اے ته. او دا مونږ تفصیلا وایو چې ډي ان اے ته به څنګه ځو. خو په دې کې دا خبره یاد ساتئ چې کله مونږ بیا لاړ شو ډي ان اے ته نو په ډي ان اے کې به مونږ یو څه سټډي کوو چې هغې ته ویل کېږي جینز. جینز داسې څیزونه دي چې دا زمونږ انساني جسم کې 80,000 جینز دي. دا په تفصیلا باندې وایو چې جینز څه ته وایي. 80,000 جینز دي. په دې کې 20,000 جینز داسې دي چې هغه اکټیو دي. باقي چې دی هغه اناکټیو دي. نو مونږ چې دا څه یو مونږ چې دا کم کارونه کوو که زمونږ د سکین کلر دی که آی کلر دی یا زمونږ هیر کلر دی مونږ چې څه اینو په ژوندي څیز کې زموږ چې کوم کرکټرز دي نو هغه د دې جینز د وجې نه دي. دا به انشاءالله بیا تفصیلي باندې وایو. خو یونټ نمبر 15 دا انټروډکشن و. په دې الفاظو باندې ځان پوه کوئ. په دې کې یو انهیریټنس ډیفینیشن یاد کړئ. بل د جینیټکس د هیریډیټي ویریشن د جینز د ډي ان اے او په نیوکلیس چې دی هغه به ځان پوه کوئ. نو دا و انټروډکشن. زه امید کوم چې تاسو پوه شوي یې. په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی هغه کروموسومز دی. هغه به انشاءالله کلاس نمبر بیالوجي په نیکسټ لیکچر کې اپلوډ کوم. خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډېر مننه.